اسماعیل د 12 کالو شي. ابراهیم علیه السلام راغی، خوب یې ولید د شپې. هغه بچي ته وایي بچې زه چې ځو که نه قرباني وکړو. چاړې مو اخېسته، رسۍ مو اخېسته. بیبي ورته وایي څه کوې چېرته ځې؟ ویې لږ غوندې قرباني به وکړو. بیبي دا سوچ وکړه چې چېرته ګډ چیلې به لالئ، موږ له به غوښه راوړي. ابراهیم علیه السلام مخکې دی، دا ماشوم بچی ورپسې دی. سلونه عمر د ابراهیم علیه السلام زیات دی او دقه یو نیازبین بچی دی. الله ورته حکم وکړ وی دا بچی دی حلال که. الله دې ته امتحان وایي. اوس به څه کوې؟ زما او د پیغمبر خوب کې فرق دی. زمونږ خوب څه شرعي دلیل نه دی او د پیغمبر خوب شرعي دلیل دی. وحی ده. بس الله حکم وکړ او بچی ځان سره روان کو او د ابراهیم علیه السلام ایمان ته مو ګوره او د الله سره مینې او عشق ته مو ګوره. عاشق ما درته وایي د حج مثال درکو. عاشق معشوق ته وایي دقه هلته ودرېږه په دې نور. رښتیا وایه که دی وایي چې نه 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 نور ته څنګه ودرېږم؟ دا عاشق نه دی، دا څه خودغرضه غوندې شی دی. او چې وایي ولاړ به یم دې نور ته، دا عاشق دی. عاشق نظر صرف په معشوقي په بل چا نه. یو جنۍ روانه وه په لاره، یو هلک ورپسې روان. دا غریبه چې کوم خواته ده هلک ورپسې ځي، دا چې کوم خواته هلک ځي دا داسې تاویږي داسې تاویږي. جنۍ پرې پوه شوه، جنۍ ورته مخ وراوړه، هلکه دا څه ما پسې ګرځې ما پسې وي ډېرې نه مې خوښ یې پته مې نه ما کې وي څه خوښ دي ستا دا لاس پې مې خوښ دي، دا چال مې دې خوښ دي، دا وجود مې دې خوښ چې ته کوم خوا دي درپسې. وی دروغ وی؟ وی قسم دی که دروغ وی؟ وی زه دې خوښ یم؟ وی یا. وی ما نه وروسته د ما خور را روانه ده، ما نه زیاته ښایسته ده، وجود یې د ما نه زیات ښکلی دی، قد یې د ما نه زیات مزېدار، چال یې د ما نه زیات مزېدار، ما پسې شاته را روانه ده. بس د فورا شاته وکتل چې واقعي به دې نه زیاته ښایسته وي، زیاته مزېداره وي، خو چې شاته یې څنګه وکتل خور خو نشته. بیا دې جنۍ ته وکتل، جنۍ ورته وایي د سپي زویه، ای د خرې زویه، دروغجن بچیه، ما سره مینه ده، ما سره مینه ونه بل خوا دې مخ ولاړو. خو چې ما درته وي بله ما نه ښایسته خور مې را روانه ده، نو پوه شوې چې هغه د دې نه زیاته ښکلې ده، نو خو ما سره مینه نه شوه که نه ما سره مینه وه دنیا نه به راته زه ښایسته ومه، ما نه به دې مخ نه وې اړولې. دی سپي بچیه او کیړی راوچته کړه ودرېږه چې یو څه دې ووامه چې ته بیا د عشق دعوې نه کوې. خرې زویه وځه ورک شه، ما پسې را نه شي، په شرمونو دې وشرم. د عاشق نظر به په چا وي؟ مانځه ته چې ودرېږي نظر به د چا ته وي؟ الله ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله ته به نظر او که ته په مانځه کې داسې اخوا دېخوا اخوا دېخوا مړه دا څه مونځ دی؟ دا زمونږ د عشق والا مونځ نه دی. عشق والا مونځ وکړه. عاشق دې ته وایي ابراهیم علیه السلام نظر په بچي نه دی، په چا دی؟ په الله. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم. څنګه دی؟ قل كان آباؤكم وأبناؤكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله. وكذا الله نا دا الله دا رسولنا دا الله پلار کې د جهادنا د تخپل پلار زوی قبیله مال دولت مساکن تردونها کورونه غوره ښکاري د خدای د قهر انتظار وکړئ. هر سنه به الله مخکې، هر سنه به رسول مخکې او هر سنه به د الله په لار کې الله وي دا سر ورکوه مال ورکوه. مال څه شی دی؟ دولت څه شی دی؟ سر هم ستا نه قربان. ابراهیم علیه السلام دغه و، یعنی چې ورته الله حکم وکړه بچی دی حلال کا، او بیا یو نیازبین بچی او پلار هم بوډا او په بوډاوالي کې الله ورکړی دی او بچی د اسماعیل غوندې بچی ښایسته مزېده. نو څه به یې ویلي یا الله بس سر و چشم ستا حکم منو، خو دې حکم کې ترمیم لږ وکړه، یو 20 ګډان به حلال کړو، لږ ترمیم وکړه، ډېره ګرانه ده. قسم په خدای که دا سوال ابراهیم علیه السلام کړو، الله دې حکم کې لږ ترمیم وکړه. یا به داسې ویلو چې الله زما خو لاس نه ورځي، نو چې ستا نه دی خوښ په دنیا کې د ژوند په مې لالی نو خدای په خپله جده مړ
قسم په خدای که دا سوال یې کړی الله وی حلال کا بس راغی بچی ته وی بچی ځه چې ځو قرباني کوو ټیک شو بچی ورپسې د رسۍ چاړې واخیستل مکې نه ووتل مینا ته دې به چغې وي چې مور یې خو به ونري که نه د ده وینه به په ځمکه تویږي چې مور خو یې ونه ویني که نه مینا ته روان چې مینا ته روان دي هلته کې شیطان خپل کار کوي شیطان راغی او اسماعیل علیه السلام ته وی چېرته دی پلار سره ځم وی څه کوې وی قرباني وی قرباني تا لالی د 12 کالو دی ښه 12 کالو اسماعیل او ورته څه وی ما غوندې بچې ابراهیم غوندې پلار څنګه به حلال کې زه خو د هغه نیازبین بچې یم خو ما ښکلی او بویی مې چې راشي خو شام نه زرګونه کیلومتر ما ملاقات له راځي ما کتو له راځي او چې ما غیږ کې والي نو ما ښکل کې ما بویی 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 ما نه خوله شونډې نه جدا کوي نو ابراهیم غوندې پلار رحم دل ما غوندې بچې حلالول قمقل بچیا ما لالی شیطان د انسان په شکل وی ستا پلار وی چې ما ته الله ویلی دی ځکه دی لالی وی داسې وی چې الله ورته وی ما حلال مې دي کړي ځه ورک شه خدای دې بېخوند او یو څو کاڼي ور راواخېستل هغه شیطان یې بېویست ماشوم دی ګوته چې مخکې راغی بیا وله شیطان راغی بیا یې ورته وسوسه اچوله بیا یې وویسته چې مخکې لاړ ابراهیم علیه السلام له ورغی وی دا څه کې وی قرباني کوم وی زوی لالی او به پوه شو چې شیطان دی وی دا ماشوم نیازبین بچې وی الله راته ویلي دي نه مه کوه الله ته ووایه چې دا حکم دله بدل دا بچی به څنګه حلالی لاس به دې څنګه ورځي ته څه کې هغه هم کاڼې واخیست خر بچیا ما ته دا خدای حکم کې رکاوټ پېښی یو څو غزارې پې وکړ شیطان غیب شو هغه ادا د الله خوښه شوه نقشه د الله خوښه شوه نو یې اله به د حج پوره کوم چې اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام کم ځای ته کاڼې ویشتې دي هلته ته هم کاڼې ولې د خدای د مینې نقشه د الله خوښه ده نو حاجیان صاحبان راځي نو په 3 ورځو کې دا شیطانان ولي اووه کاڼي ځان سره د مزدلفې نه راواخلي او یو شیطان نه دی جمره د کاڼي سلې دی او موږ خلک ورته شیطانان وایو یو ولید په 2 کاڼو بل ولید د څوک 4 ورځې او څوک 3 ورځې ولي ها او بعدې پکې قمقله مې که نه ما یو زمانه کې یو ښځه ولیده او پښتنه وه او پښتنه ځکه وه چې انداز د پښتنې پته لګي غټ بړونې په سر و هغه چې څنګه را نږدې شوه نو داسې کړې دې خولې له دا موټی ګوتې یې وړه چوپې کړه او تندي له یې بیا وړه هغې ویې ګنې دا څوک زیارت دی دا دنیا والا راځي مې ترورې مې زیارت نه دی خدای دې مې مرداره که بیخ دی وځه مونږ دی وخېجه شیطان دی وی ښه نو کیړی ته یې ګوتې کړې نو هلته شته بعد کیړی یو کس مونږ سره یو ځل په ګروپ کې را روانو مزدلفې نه راته اوس ګوتی کې غټ کاڼی اچولی دی ما یې په دې څه کې یاره وي دا مې په کار دی نه مې کې زه خو په پیچل څه مې کې وي دغه شیطان خبیث مې ولف فرېده مې چېرته مې دا کیر په ارام سړیه څوک غټ کاڼی او څوک شیطان نه دی ښه کاڼي ویشتل دی سلې ویشتل دی په کاڼي ویشتل دی د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نقشه د الله خوښه ده چې هغه نقشه ته پوره کړي بس او خو خفه کېږي شیطان چې دا ما هغه ځای وویشت چې کوم ځای ته اسماعیل او ابراهیم ویشتې وې که ته دلته ولاړ وې نن مې ته هم ویشتې تا نه د هغوی نفرت و په کاڼي وویشتې زه هم درنه نفرت کوم هغه ځای ته کاڼي وړم چې کوم ځای ته ورته ولاړ دی رضان للرحمن د الله د خوشحالولو دپاره دا ولم او ستا د خفه کولو دپاره ولم دا ولي شیطان هغه دا خوښه چې مخکې اسماعیل علیه السلام بوته نو ورته څه وی ابراهیم علیه السلام یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک بچې ما خوب ولیده تا لالومه او د پیغمبر خوب وحی وي خوب مې ولید او ته څه وایي پلار چې پیدا د کوم پلار نه دی نو هغسې به یې که
اوس هم خلک وایي مړه د پلانکي زوی نو څه خو د هغه زوی پلانکي نو که پلار یې ښي نو ښه ورته وایي او که بد وي نو بد ورته بچې پیدا د ابراهیم نه دی خوی د ابراهیم خصلت د ابراهیم ایمان د ابراهیم یقین محکمه د ابراهیم علیه السلام او ورته څه وایي دا نه وایي چې بابا ډېره ګرانه ده الله ته حکم وکړه چې دا حکم بدل ولې الله نسخه کوي ترمیم پکې وکړي دا بچې نه قسم په الله کې ویل دی نه دی ویلی چې بابا ټیک شو ما تا ته الله حکم وکړه چې بچې حلال کا یعنی ما وجني ما دې په بله طریقه وړکي ستا په لاس مې دی نه لري دی هم نه دی ویل الله ته سوال وکړه نه 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 څه وایي ورته یا ابت افعل ما تؤمر بابا چې څه اډر دی کوه بابا چې څه اډر دی کوه ستجدنی انشاء الله من الصابرین که د خدای خوښی ما به صابر ومینې نه به چغه ووام نه به وی وکم نه به لاس وړفم نه به خپه وړم پلار خوشحاله شه بابا یو څو خبرې دي مرګ نه مخکې خلک وصیت کوي ماشوم د اسماعیل پلار غوندې خوی عقل پروت دی بابا یو څو وصیت دي دا ومن یو وصیت مې دا دی چې دا جامې رانه مخکې وبس که کله لال شم دا جامې به بیا شلېږي چې وبس د زما مور به وایي چې بچې دې راله په زور وجلې او چې جامې مخکې وباسې زما مور ته به وایي چې په خپله رضا ګورې دا روغ کردیس جامې مخکې وبس کمیس مخکې پرتوګ نو کمیس مخکې وبس نمبر 2 بابا چې بیا ما علالی نو زما سر لاندې کا او شا مې ځان ته کا ستا ما سره ډېره مینه ده او زما ډېر خوښ نو که زما او ستا سترګې سره میلو شوې نو زه ته ما نشی لالون او د الله په حکم کې نارستی او تاخیر به راشي فلما تلغو للجبین ما لوړی زما او ستا سترګې یو بل سره مخامخ نمبر 3 چاړه دی بابا جی خطې رک چې د خدای حکم کې ناراسته رانه شي او نمبر 4 کله چې ته ما حلال کې زما دا کمیس به زما وینه کې ولړی ما مور به ما پسې ډېره خپه ما مور به ما پسې جاړي زما دا د وینو لړلې کمیس به والې زما مور له به اوس زما مور ته به زما سلام ووایې او سلام نه پس به زما مور ته ما دا پیغام واورئ ته به اسماعیل پسې خپې ابا یادې کله چې د هغه یاد را یادېږي دا وینه دا کمیس دا بویوه به دې مورې تسلي کېږي زما وروڼو دې ته قرباني وایي مونځ موږ نه شو کولی د خدای لار کې حج در باندې فرض دی موږ باندې جوړو زکات څلوېښتمه حصې ته موږ باندې جوړو قرباني دې ته قیامت په ورځ به موږ هم ولاړ یو دا خلک به هم ولاړ الله به وایي ما تاسو وکړل ته څه کړي اسماعیل نه زیات نیازبین وې ته ابراهیم نه زیات ته ما ته نږدې وې زه به ما مزدونه کړي دي ما روجې نیولې دي ما حج کړی دی ما صدقې ورکړې ما ذکرونه کړي دي او ستا قرباني دا خو د اسماعیل قربانی ته وګور ما ګډه لال کړی دی ما قرباني کړې ده او تا م کړې ده خو د ابراهیم قربانی ته وګور دا به څه قرباني غوښې له دې هر څه کړي دي دې ته قرباني وایي پیغمبر د خدای په مخلوق کې الله ته ډېر خوښ شخصیت دی کمیسې دې لر کړ بابا وایي زما وجود به نه تړی لاس مې به نه تړی ماله د اسمان فرشتې مې تماشې له راځي هغې به وایي چړی نو په زور اعلان کړی دی لاس مې زما مه تړه ابراهیم علیه السلام چاړه راکاږي کار نه کوي یاره داسې وکړه بابا زما د خپې لاس مې وتړه هسې نه چې ته چاړه راکاږي او زما اختیار بدل شي
او د ټوپونه ووایم د خدای حکم کې ناراسته را نه شي د ماروړو دغه نیازمین بچی سملاو او لاس مې ورته تړلې په چاړې یې ورته تېره کوله د دې بوډا په زړه به څه تېرېدل لیکن د الله حکم دی د رب العالمین اړر دی د خدای حکم د سر و سجود دا هم نه چې لس بچي دي د یو به قربان کوم دغه یو دی چاړه یې تېره کړه ورته مخ یې لاندې کړ چې چاړه را کاږي چاړه کار نه کوي زور لګوي بابا لا تا ته عماوې تېره کړه که نه بچې تېره ده زور ورکړه زور لګو چاړه کار نه کوي زور لګوي غصه شو چاړه یې ځمکې ته راوغورځوله چاړه ورته وایي خلیل استا ومنم که د رب جلیل ومنم ته وایې پرېږده هغه وایي نه الله وایي نه الله مهربانه دی وفدیناه بذبح عظیم ان هذا لبلاء مبین او دا واضح او ښکاره دا الله ازمایش دی ازال بهترین او دا بدلوم پګړ بدلو بس ما ته پته ولګېده ستا د قربانۍ هغه دی نه جبریل علیه السلام را روان دی ګډ ورسره دی الله اکبر الله اکبر بس اسماعیل علیه السلام پوه شو هغه وی لا اله الا الله والله اکبر ابراهیم علیه السلام وی الله اکبر ولله الحمد دا هم د الله خوښه شوې دا تکبیرات تشریق به وایي اسماعیل علیه السلام پاسېد ګډی لاړ الله خپل حکم کې ترمیم راوست نسخ راله هغه ګډې د مکې په فقراو تقسیم کړه هغې وخوړه او ډېرې زمانې پورې د حجاج ابن یوسف او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه زمانې پورې د هغه ګډ ښکرې په بیت الله کې دننه وې ذات دی هغه ادا د الله خوښه شو هغه عاشقانه رنګ د الله خوښ شو هغه نقشه د الله خوښه شوه دې ته عاشق وایي په بچي نه دی دې ته عاشق وایي بچی په ځان نه دی دې ته عاشق وایي ابه ته دغه قرباني به کې دمې شکر ورته وایي دغه جمرات کاڼي به ولېږني حج به دې نه اخیست زما وروړو وخت ختم شو بله جمعه کې به دا خبره درته مکمل کړم انشاءالله العالمین او د حج ټوله نقشه عاشقانه نقشه ده عاشقانه نقشه او د حج مکمل نقشه د الله سره د مینې او د محبت نقشه ښکاره کول دی چې په صحیح معنو کې سړی حج وکړي او شیطان وسوسې ورته نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما یو عمره دې وکړه او پسې دې بله وکړه د دې منځ کې څومره ګناهونه شوي دا ختم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه او چې مقبول حجي د عشق په نقشه د الله د پیغمبر د سنتو دایره کې دننه ليس له جزاء الا الجنه دا غیب به د جنت نه بل بدل شته دی نه الله دې موږ تاسو ټول د بیت الله حج له بوځي خدای چې کم دوستان تللی دي حجونه یې کړي دي ټول قبول کړي د ټولو حجونه قبول کړي کم چې لا پاتې دي لا نه دي راغلی الله په خیر او عافیت یې راورسوي الله زموږ د ټولو ملګرو چې څومره زما بیان څوک اوري او څوک دلته دي او څوک یې بل ځای اوري د په قسمتونو کې ورته بیت الله حج ولیکي خدایه که مونږ غریبانان یو ته غریب نه یې که مونږ بېوسه یو ته بېوسه نه یې تا سره هر څه شته خدایه تا هر څه کولی شي خدای مونږ ټول د بیت الله د حج د تلو توفیق راکړي الله ته زموږ نه راضي شي خدای د سختو ازمایښتونو نه وساتي الله بیمارانو له شفا ورکړي مړي مو بخښي زه نه وم یو څوک مړي شوي زموږ په دې بدرخیلو کندې کې ده علمزیب دی خور وفات شوې ده دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله ټول وارثانو له صبر ورکړي امرور وفات شوی دی بلال بجلی نیولی و هغې ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي د دوی ورور وفات شوی و دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي څومره مردگان دي الله دې ټولو بخي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له دې خدای د ټولو صبر ورکړي الله موږ د غمونو نه وساتي الله بیمارانو له شفا ورکړي قرضداران د قرضو نه خلاص کړي
خدای دا بیان چې زمونږ څوک اوري څوک یې ویني دلته دي که لرې دي ټول له دنیا او د آخر خیر او برکت او خوشحالۍ ورکړي الله ته زمونږ نه راضي شي الله زمونږ نه راضي شي الله د سختو ازمایښونو نه مو ساتي موږ د ټینګې نه یو ورته موږ له د خوشحالۍ زندګۍ راکړي په دنیا او په آخر کې خوشحالۍ زندګۍ راکړي ډېر دوستان د لرې لرې ځای نه مانځه له راځي خدای په یو قدم اجرونه ورکړي برکتونه او خوشحالۍ ورکړي او خدای زموږ د زړه حاجتونه او مقاصد پوره کړي آخر وخت کې خدای ایمان نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک